عزیزانو آثار د قیامت دادی چې څومره پیغمبر بیان کړی دي. چې امام مهدی به پیدا شي، بل به آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي. ار سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ور سره نه وي. فی الحال ګورئ تاسو د خلکو پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي، برای نام مسلمانان به ټولي، لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه وي. هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي او ایمان وایي څه شي ته. ایمان وایي تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړی دی. تصدیق او یقین په هغه شی باندې، هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی، هغه صرف قرآن کریم دی. عزیزانو ستاسو سوچ وکړئ، قرآن اصل ایمان دی او اصل اسلام دی. عیسیٰ علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5-600 سال وړاندې تیر شوه، او په انجیل کې هغه ته دا ویل شوی چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي، هغه نه بعد به نبوت ختم شي. نو عیسیٰ علیہ السلام قوم تداویلیو چې ما نرستو به یو پیغمبر پیدا کیږي، یاتی من بعدی اسمه احمد. ما نرستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي، په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنگوئی عیسیٰ 600 کاله مخکې قوم ته کړی و. د دې تصدیق د انجیل نشوي، اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړی. کتاب او انسانان خو پرېدا، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منوره ته او د شپې دوی روان شو، دیو ابو بکر صدیق لار کې یو غار دی، پاس په سر کې یو غار دی، غار ثور ورته وایي. په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه، ورځې تېره کړه، څه قجورې او ستوان ور سره وو، دا به خوړل او وخت به پې تېرول. کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختم یې کړو.
کاونټر ته حکم وشو چې سکندونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کا. کاونټر رااله او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې د غار کې څوک نه نوتی. که څوک رام شي نو به کده کې نه نوته وي خدا غار جاله بورانه وي. الله چې د چا حفاظت کوي نو پته شي کوي نو کاونټر په جالو هم کوي. خبره پوهیږي په جالو هم کوي. او چې الله د چا حفاظت نه کوي کلاشنکوپ یو کلاکوپ او تماچه او ټوپک ور سره یو سرو خوري ایم نشي بچ کوله ته کولې شي او ور سره یو د دز نشانه شي. او چې هغه حفاظت کوي نو د کاونټرو په ډکو باندې حفاظت. د مکه ټول کافر ورپسې ګرځیدو او غار کې ناشته ورته نخکاری لاندې کړه. ابو بکر صدیق د خپل کمیس اوشلولو او په دې سړو کې ټوټه کې خوي چې بار نمونږ څوک اون ګوري. یو سړه پاتې واغېله د کمیس ټوټه نه و نو خپای وګدا کړو دا پوندې پاغه سړه کې کې. دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سری خېده وده دی. اوس دا خوان به تاسو نه یاغسته چې چا سره د عشق او چا سره د مینې او دا غ سر په خپل پتون کې دی او غو دشي کنه پته تاسو وسپوي وایي ورستی کدا بویم درغلې دی بوی ما هوتا ته وی چې دا زناور نه چې ورپسې سو وخت هغه خپل دغه رواني کنه غشپونی یا غوبا نو خو ډېر غن شي نو چې د आवाजو کې چېش نو دا سر زناور چې په ځای ودرېږي چې مالک را ته आवाज وکړي چې ودرېګا دا سیدا کنه یاره قسم په خدای دې د خرونه نه دي خرونه چې دا رواني په د پاسه سرا چولی یا خاوري یا خصي او چې اخر ولا ورته ایش تپ ودرېږي اخر کینی تجربه وکړي. د پاکستان قوم ته ایش ایش کاوه کنه والله که په خبره پوي دا لګ ډیر چې خدي سپیخ نه دي وی پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه پیخه د مګې ته پیشوخه پیشو ته مګوخه ته بیا د دې وګوره چې داس برګراو کا دا مونږ چې لګ ډیر خيو په سپیخ نه یو قسم په خدای دې چې دې قوم ته زګورم بد قران غایات رایات څنګه ده چې بناوري الا دعاء ونداء لا اريد الا دعاء ونداء یا پیار رسولا دی خبره نه پويږي الا دعاء ونداء خالی आवाज ووري چې څه خبره ده نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي متا دار آیات تاسو خیال راغی
نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري پوهیږي نه چې دا د څه وي. عزیزانو اوس په دې خوند خو ابوبکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پروت دی. پوندې چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چی چلو. اوس هغه د مار چی چلو ابوبکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي او د سترګو نه به اختیار اوخه د درد نه راتوي شو د رسول الله په مخ مبارک پریوت. اج سترګې وغړولې چې ابوبکر ولې جاړي او یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چی چلې ما خو خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي. خوب اوس خو ستاو زما یارانه ده او زه بستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او الله کنه ما په موچای وخوره موچای خدای راستی چې سر لدیم خختونی سم ته به څه چلو سوچې ته موچای خوړم بیختی وزه ته د پروت او زه موچای خوړم داسې بوای کنه وای نو خالی په وخو خوراک نیمګړی ماما نور خبره کمپلیټ تا علی واخه پکار دی. اوس دار خوند خو یا ابوبکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چی چلے دے او رب نه وي. دوست داو چې مار چی چلے دے او رب نه وي. او سترګې چونکه بے اختیار شیو اوخی ته وبه پیغمبر امر راو غوښتو ولولې د ابوبکر اوچی چلو امر ورته وی چې یا رسول الله غصه را باندې مکو پختنه رانه وکا چې دې مې ولې اوچی چلو ولولې دی اوچی چلو و یا رسول الله شپک سوا کال وشو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دی خبره ته خپ غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې داوی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بزي په لار کې یو غار راځي هغه کې غار ثور دی په دې کې بدریش پیته رہی. نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړي چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار به پکې کولو هغه کې د پوند کې خو نو شپک سوا کال وشو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار ناست نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونې شم چې په ځان پوی نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړ او دله مې ټک ور کړی دی څه سزا دی چې خوښې مال راک. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ځا خلاص وي. ابو بکر ته ویل دی خوا کخپا خپای دی خوا کړه الحمد او قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتول کسړی کې ازغین نه وتی ته خو الحمد او قل هو په موچای چوف کا درد به نورم زیاتی کنه دمګری لور شه کنه چې موچای خوړلې ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنه برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجیکشن دی چې مار خوړلې یو لړم خوړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زور تکوما سکند کې بټیک شي هر څه درد مرد بلاړ شي. نن ته ټول قران په مچای خوړلې چوپ کا درد به نور زیاتیږي. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده
چې قران مغه د خله د محمد نه ده دله محمدي خله پکار دم مغه ده دلته یو زیارت ته په دې اکرپوره کې اخون پنجو سے ورته وي بلار روانو طالبان ناشتي روټای سپورا ده اخون پنجو سے رحمت الله علیه ورته چاله کولی خپای وی جی روټای شتا او ترکاری نشته ترکاری نشته طالبانو کله کله ترکاری نه پختنم کړي د شری جماعت کې چاله کا روټایم به ترکاری نه خوړلی ها کړنده جمعات ته چرانو وزیزان نه د پړانګ ځامن جوړ کړي او چونیا دا صفتی ولې نه ورولې دا زهري ولې نه برابر کړي دا په ولې جمعات کې نشتا دا بيجلي ولې راغله او چونیا دا سی وایي کنه دا هغه چنه دی چې سبا مردار پروت او ګوته درکې وای ټول درنه لری لری ولاړی دا هغه چنه دی چیرې تپوس کړي دی زما دا دکان مخه ته ما خام یا غرمه ټیم کې چنه تیری نو کاسا ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې چولې نو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسه نه نور پکې څه نه تاسو خیال دا پختنم کړي عزیزانو د خدای د کور څوکیدار کستا د کور او د بنگلې څوکیداری ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی عادي په نظر کې سره راځي مارته وی خلاص شوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ته چلاړ حاجیانو صاحبانو کا مکی ته تلی په بیت الله شریف کې کاونټری دي شنه ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو چې د دې کاونټرو د رنگ ولې بدل دي ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شبوت ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جال اچولې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دی دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابو بکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابو بکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانې چې دي هغه ټوله تواله خو د غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه ګنټه مال راک ابو بکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه ګنټه تاله درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنکم